د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت د درملو او خوراکي توکو ریاست د دغه ولایت د بېلابېلو سیمو د درملتونونو او پلورنځیو څخه څه باندې 21 ټنه تاریخ تیري او بېکیفیته خوراکي توکي او درمل تر راټولولو وروسته وسوځول. ورته مهال د درمل پلورونکو ټولنې مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره د ټیټ کیفیته توکو په واردولو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د بازار د کیفیت د ښه والي او هیوادوالو ته د باکیفیته خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې لخوا د دغه ولایت له ښار او ولسوالیو څخه 21 ټنه تاریخ تیري او بېکیفیته خوراکي توکي او درمل له راټولولو وروسته وسوځول شول. چارواکي وایي د دغو توکو بیه څه باندې 2 میلیونه او 500 زره افغانیو ته رسیږي. د دغو درملو او د غذایي موادو کوم په دوی کې کوم شیان وو د دوی عموما تر 21 ټنو پورې دغه مواد راټول سول او د دوی هزینه تقریبا تر 2.5 یا 3 میلیون افغانۍ راځي چې په دې کې غذایی و درمل دواړه شریک دي. بر علاوه از این که دوای تاریخ تیر شده باعث تداوی نمیگرده، یعنی مریضای ما را تداوی نمیکنه، باعث میگرده که خسارات جانی و مالی را به وجود بیاره و از این به بعد ما زیاد کوشش میکنیم، شبانه روزه کوشش میکنیم تا که دوای تقلبی تاریخ گذشته و غیر مجاز جمعوری کنیم و هدر و حریق بسازیم. په ورته وخت کې د هیواد د شمال زون د درملو جوړونې او درمل پلورونکو اتحادیې مسؤلین د دغو توکو د راټولولو او سوځولو لامل د دوی ټیټ کیفیت او د ختمېدو نیټه بولي او د اسلامي امارت له فتح وروسته د بې کیفیته درملو په واردولو کې د پام وړ کموالي خبر ورکوي. فعلا که دوا عادت شده تاریخ تیر بود و بسای تلاش ریاست اتحادیه و هیئت مدیریش این را جمع‌آوری کرده و فعلا دیجا عادت شد. از شروع فعالیت اداره دوا و غذا و امارت اسلامی محدودیت های بسیار شدیدی در قسمت واردات دوای بی‌کیفیت آوردن که فعلا ما تقریبا در حال صفر شدن از دوای بی‌کیفیت در سطح افغانستان. د بلخ ولایت د خوړو او درملو ریاست له لوري د ورکړل شوو شمیرو له مخې د دغه ریاست د فعالیت له پیل راهیسې په دغه ولایت کې د بېکیفیته او غیر قانوني توکو د پلور له امله 156 عمده او پرچون پلورنځي تړل شوي دي. د آمو سیند د څنډو د تخریب او ارزونې کمیسیون غړو د بلخ ولایت شورتیپې ولسوالۍ ته د یوه سفر په ترڅ کې د دغه سیند شاوخوا د ویجاړو شویو سیمو څخه لیدنه وکړه. همداراز دغه کمیسیون د یادې ولسوالۍ د آمو څنډو د اوسیدونکو د ستونزو د حل او زیاتو زیانونو د مخنیوي په موخه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیولي دي. د آمو سیند څنډو د تخریب د ارزونې او سمبالولو کمیسیون غړو د بلخ ولایت شورتیپې ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د دغه سیند شاوخوا ویجاړ شوو سیمو څخه لیدنه وکړه. همداراز دغه کمیسیون د شورتیپې ولسوالۍ د آمو سیند په غاړه اوسیدونکو د ستونزو د حل او د زیاتو زیانونو د مخنیوي په خاطر د اړتیا وړ تصمیمونه ونیول. دغه کمیسیون د بلخ د والي حاجي محمد یوسف وفا په لارښوونه جوړ شوی او د بلخ د کلیو بیارغونې او پراختیا رئیس یې مسؤل دی. د بلخ د والي حاجي محمد یوسف وفا په لارښوونه د کلیو پراختیا رئیس مولوي یار محمد شبیر په سرپرستۍ د بلخ د دولتي ادارو په ګډون د آمو سیند څنډو د تخریب د څرنګوالي او ارزونې په موخه یو کمیسیون د کرنې سیندیزې حوزې د علماو شورا صنایعو او کانونو او سوداګرۍ خونې د استازو په شتون کې جوړ شوی دی. دې کمیسیون د بلخ ولایت شورتیپې ولسوالۍ ته د خپلې لومړنۍ غونډې وروسته د لومړي سفر په ترڅ کې د دې ولسوالۍ د آمو سیند د څنډو له زیانمنو سیمو څخه لیدنه وکړه. د یاد کمیسیون غړو د شورتیپې ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو اوریدو او د دغه سیند په شاوخوا کې د نور تخریب د مخنیوي په خاطر نظرونه تبادله کړل او په دې برخه کې لازم تصمیمونه ونیول. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلینو د ټولنیزو ننګونو د لرې کولو او خلکو ته د اسانتیاوو د برابرولو په موخه د دغه ښار په بېلابېلو سیمو کې د 10 کیلومتره سړکونو د پخولو د چارو له پرمختګ څخه خبر ورکړ چې په خبره یې د 22 کیلومتره سړک کاري چارې پای ته رسیدلي او د پاتې نورو کاري چارې روانې دي. د مزار شریف ښار د انجنیري او زیربناو عمومي مدیر وایي دوی توانېدلي چې د مزار شریف ښار هغه د پام وړ سیمې چې د معیاري سړک نشتون له امله یې خلک د تګ راتګ پر وخت له ستونزو سره مخ کړي وو د مزار شریف ښاروالۍ په شخصي بودیجه 15 کیلومتره سړک باندې جغل واچوي او ویې رغوي. امسال فضل احسان خدا در پالوی
19 پروژه، ما یک پروژه دیگه هم که جغل اندازی در سطح 12 ناحیه که 30 کیلومتر بود منظور شده بود که از 30 کیلومتر ما فضل خدا تانستیم که 27 کیلومتر از ایره عملا شد شما فضل خدا دیدین و جغل اندازی ما کردیم در 12 نواحی و نظر به فرموده آقای شاربا صاحب ان شاء الله 3 کیلومترش هم در این روزهای نزدیک ان شاء الله شاید شما شاهدش باشین که ما بخیر ورم جغل اندازی بکردیم. په ورته وخت کې د کارکونکي شرکت مسؤل ډاډ ورکوي چې د مزار شریف ښار په داخلي برخو کې د جغل اچولو پروژې د تطبیق بهیر په سم او معیاري ډول ترسره کیږي. ما این اطمینان برای مردم و به ملت خود میتیم که انشالله کار خود ما 100% مطمئن و اطمینانی میکنیم و به ښاروالي تحویل میدیم. د مزار شریف ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له فعالیت او د پرختي پروژو له پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې پخوا له ګڼو ستونزو سره مخ وو خو اوس د دې پروژو په پلي کېدو سره یې ستونزې هواري شوي دي. واقعا از زحمتشان سپاسگزاری میکنیم و به همین شکل به زحماتی که واقعا در شهر مزار شریف میکشن ادامه بدن، از اینکه خوبتر کارکردشان انجام بدن. سالهای گذشته جغل اندازی نبود، مردم بسیار به مشکلات بود، او جمع میشد، او باران و میشد جمع میشد، در کوچه لایقه بود، لای بود، مردم بسیار به مشکلات بود. ما حال خوش هستیم، خداوند کسی که رابرا کرده و خداوند اجر بده. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارت په بریا سره د مزار شریف ښاروالۍ د ښار په 12 ناحیو کې ګڼ شمېر پروژې پلي کړي دي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا مو العمل ښه وخت.